سبزیجاتو ټول د خولو نه خوش کړی دی او د خپل کې راغلي دي پسې خو مې تاسو د موسیقي راوړې ده په پټو کې ناست وي په ارټ کې نو دا یو ما په خوله پکې څه وایي نو همدا نور ما په کونه وو خو لکه د پښتو دغه خبره د دې غزل پورې چې دا په محبتونه په پیسو په دولت نه کېږي خو د اخلاص په یو خبره وشي لکه یو دوه یاران نو چې پخوا دوه یاران به یو ځای شي څه کوو یاره سپاټانګه نالو ولې نه یار ما اخیسته اوسني وخت سره څه کوو یاره ګاډې رالي دا عجز وروي وایي ګرځي به پکې اخلی یاره څه دغه سره اخلی بس خبرې بابرې وکړو نو بس یاره سپاټانګې اخیستې مې چې داسې مازدیګر شو نو عجز ورته وایي څه کوو ګرځو نه یاره پکې ولې نه ګرځو سپاټانګې تړلې دی چې اډې ته رانږدې شي لږ تېز شي نو هغه لږ تېز شه ده خو وروستو سیټ کې پروت و د عجز سره د څپلو اوچته او بس هغه سپاټانګه چلوله مالکه هغه نه تېزه شو نو ښځې په باندې سوله نو هغه نسکوره راپرېوته نو دا ښځې مکاري ومي نو هغې هغه خپله وینه ولیده نو پرته ده نسکوره نو د عجز یار ورته وایي نسخان د نو شو خو ځان چاړه که ګورې که خدای پار کړي په اخلاص یې ورته ووایي نو هغه خبره د هغه یاده وه خلک راغی سچو صاحب راغی چې شړک شو ادې ګزار ورکړي ولې وایې ته وړین دی وایي دا خو ګونګی دی نو هغه ښځې سر راوچت کړي وایي ښه روغ د جمالې دوه اوازه هم راکړه چې بد شو په ځان یې شهادت وکړو اخلاص وکړه لکه دوه یاران یو ځای شوي استاد ماما شربت وڅښلی بیا زما جي توده شوړه چې مې راړوې دوه یاران یو ځای شوي یو به رښتیا وي یو به دروغ وي چې دا رښتیا والا ورته وي یاره ما سره ګرځې یاره دا خلک در باندې پوه شوی دی چې هسې په پاټلای ګاډې ور خلاص کړي خو څه وایي نو وایي څه وکړم یاره دا مې عادت دی هغه ورته وایي زه به درته دوا کوم خدای به دې صبر کړي خو ته به دروغ وایې زه به یې رښتیا کوم وایي چای شه پیدا خو به کمال وکړي نو بله ورځ غر ته ختلي دي ښکار لرو ښکاریان ناست و هغه یې پې اوبه چای ما څښلي هغه یې په شیش باس کو نو ده ته ملاو شوم او که د ده دې ملګري ته وی تاسو خو په شیش باس وکړو خو زه یو ورځ یې راوختم کته مې شیش ټیک کړو خو بیزه یې خوند کو د ګټ خوا کې ولاړه وه ښکرې ښکارېده وی ما یې چې راشه دی نه دا مړېږي نه خو چې دا شیش په مې ټیک یې که نه نو چې شیش مې واغوسته ډش شو ښکرې ته ځای دا چې چا ورته ویلي زه به یې رښتیا کوم هغه ورته یې ټیک وایي چې زه ناست وم ده چې سمال شیش واغسته ګوته یې چلونه د بیزې ښکر وګرې نو خپې ښکر خواله راړه نو هغه خپه ورسره نو دا جومات کې یو په دروغو کې کېږي عدالت کې وبه الو زه یاره کلیمه درسته وعلیکم السلام څوک کوم ځای نه د کوریانو وسیم خان ته هرکلی وم وسیم خان دلته کوم ځای دی او ښه وسیمه خوشحاله اوسې کوریا کې څه وخت دی دا وخت د شپې 10 بجې دی مونږ خو د پشکال په ګرمۍ کې مازدیګر کې ناست یو ببولي ورته خالق یو روزه نیولې وه خبره وایي پکې کوریانه د فرمایش راغی وبکې دی ښه خو دا وخت مونږ سره وخت لږې مازدیګرونه واړه شوي دي وسیمه خوشحاله اوسې د کوریا پښتنو زموږ سلامونه وایه او ډېره مننه کوم د پروګرام د کتو د ټلیفون کولو مننه خوشحاله وام ورته وایې اورېدله او په سپیکر دی ستا اوري ماما اوبه واله ثابت خاني شاعرون تركيا
هلو هلو او کوي دي خبره استاد ډیر خلک ستا غږ اوري په سپیکر باندې دي سویر غواړي خپل پیژنګلو کوي ها ټول استاد سلامونه یو جهان مننه کوم خوشاله اوسئ پروګرام شیر کړئ چې دا ملګري وګوري او خیر ښه موسیقي دا نغمه او د ماما نه ورپسې پیدا کوي شنوي سبای بیا جدا کوي او ماما خدایا څوم خوشحالي په دنیا راکړي په دې غم کې به مې څوک رسوا کوي زه د زړه د درد ژاړم ګیله نه کړم مرور یار می تو رضا کوي عاشقي خو تا په خپله دا لیدلې دا ځان ورسره اوس اشنا کوي هر عاشق د معشوقو سره په ناستي ته د یار سترګې زما پناه کوي په جیل باندې زه شاعر علي حیدر کړم او دیدار به مې د یار کله کوي مدینه مې دلبر ستا مسکن میں ہے افسوس کہ عرب می وطن مدینہ میں دلبر ستا مسکن میں ہے افسوس کہ عرب می وطن ہے افسوس کہ عرب می
شور پرشتو